اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیانو وے چھ عزیر زوی دا اللہ دے. انگریزی کو ورطا ازرا ہوئی او دا غی مسایہ ازرا دے. دا دال تولی چھ دا یہود عقیدہ دارا چھ مسایہ برازی و مسایہ ازرا IZRA. قرآن ورطا عزیر ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نم موسیٰ عزیر علیہ السلام جدا پیغمبر دے. او د کرسچیانانو او د مسلمانانو مسایا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی. څنګه دوړو دا عقیده یو ده چې راځي به مسایا سو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام، يهودو سو برازي ازرا. صحیح شو. اوس بیا دا غینه ورسته دلته ولیکي د يهودو عقیده دا ده چې عزیر علیہ الصلوۃ والسلام برازي چې ګریټر اسرائیل قائم شي، اسرائیل العظمى. او دا عیسیانو عقیده ده چې عیسی علیہ السلام به تب راځي چې اسرائیل العظمى قائم شي، گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل کے موجودہ لبنان دولی کا، موجودہ اسرائیل، موجودہ فلسطین، اردن، سارا سینا، یہ وسیع حصہ دے ایجپٹ، ٹول سیریا، یہ وسیع حصہ دے عراق، اور یہ لو حصہ دے سعودیہ شامل ہے. دا کم جنگ سے شروع دے، دا جنگ پولیٹیکل نہ دے، دا مذہبی جنگ دے. صحیح شو دا څه دی؟ دا مذهبي جنگ دی. افغانستان کې موږ د روي خلکو کوي کړه ول هر وخت عراق نه جنگ شروع شو بیا د مصر کې نو دا مذهبي جنگ دی د اسرائیل العظمى د قیام لپاره. او عزیر علیہ الصلوۃ والسلام څوک کله چې الله تعالی فرعون غرق نو اللہ حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا کہ بنی اسرائیل واپس ہولی لینڈ تا بوزا. اسرائیل العظمى تا ہولی لینڈ ہوں گے، ارض مقدس. خدای پا غلامائی کے دا سے ایڈجسٹ شیو چی دین دا غیرت مظاہرہ نہ کی دا، لہذا دا انکارو کو. سورہ مائدہ کی تفصیل موجود ہے، نفیہ قوم جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. وی التا ډیر جنگیالی قومونه موجود دي. څوک دي جنگیالی چې جنگ ډیر تکړه وي؟ مونږ نظام خو نه مړو چلته دو. دوه کسان د موسی علیہ السلام فالوورز، د یو نوم د کالب او د بل نوم د یوشع، انګریزي کې ورته جاشوا وایي، یاشوا. دے دوارو دے قوم تا ہوئے چھ گورا دا اللہ حکم دے تاسو عزم وکئی نو اللہ بدل قوت در کی. زمان شیخ صاحب بوئی دلہ تڑے جو پوری تڑے بیا ہم دے جنگ میدان تا نجی. خود موسیٰ علیہ السلام تا ہوئے نا کہ خام خاد دغه اراده نو تاسو تارور دلر شي مونږ نه زو. لہذا بطور پنشمنٹ اللہ تعالی حکم کو چې دوی ساره سینا ته وباسا، چرته وباسا. نو دا خو یو ګونه پنشمنٹ دوی لپاره سهارا د څوک شړې د آبادای نه دا څه شي پنشمنٹ دی. خو سره د پنشمنٹ اس سوجیر کی وجہ لدی مانا دا نا چلو گے بمڑے ضروریات کو بورکے. اللہ تعالیٰ پا سارا سینا کے من و سلوہ والا ارینج کر
من سلوا دا کویل څه شي کرک نو دا کرک به شیش کباب به کول ټول راس څنګه دا څه پلاس به رانی سر عجب شو خدا خون بتو کې کړه به حیات دا کرک ډیر واجب خون دی الله کرک ما پرشو زم نته به دا ځای کوي نو دا کرکان دا د دې یعنی دا څه نه چې ښکار ته به ضرورت بس دا څه پلاره به ګرځیدل هغه هیڅ دغه شان دی هغه نشي ول چیزه او پلاره کې به راونی ول نو بسری تول به او من دا دې د باغ ونه وی کنه ته خو زیات واقفي تاسو واقفي موږ وطن کې د باغ ونه پوری یو چلغونده اختوی داسه لسدار تاسو ورته کندو ادا کندور دی ها ها کانه کند او دا کند نو دغه څه د دې کند په شکل شي یو روایت کې خدای دې پزما کې بداسه پروتر شپه وریدو او بل روایت کې ونه پورې باندې خطر شوګر کلی کړه نو بس تر شی ولا پکارو خوب شی ولا پکارو جون کې خوراک څه نه دوا یو ترش او یو خوش دوه څه موجود ها نمبر 2 دایته د ابو ضرورت سارا کې وبنوي موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړ د تیګه په لخت اوه نو دا غینه دولس ولې روان شي صاف ډرینکینګ واټر فلټر او صحرا کې خود ورځې ګرمي ډېره وي الله فرمایي وظللنا علیهم الغمام چې کله په ګرمي سخت شو نو ما په دوی باندې وریو ساتله چړې کړې چلويش کاله دوی دغه تپاتې شو قرآن فرمایي 40 سنه یتیهون فی الارض 40 سنه چلويش کاله نو په چلويش کاله کې په غلامای کې کم ایڈجسټ شوی خلک چې وای کوم شو چې کوم ځین غلامای کې ډیولپ شو چې نه غیرت نه کېده نه شو ایمړ شو او نوې نسل دا په آزاد فضا کې ډیولپ شو نوې نسل د سارا فضا خو آزاد فضا ای او په آزاد فضا کې څوک پابندای ما بندای نه مني تمانی ریسټریکشنز نه مني او نو اوس نه صحیح اوس هم په ډالر ورس قاعده د دې شنه مثال د افغانستان ماجرین باندې چې لاله پاکستان ته کومه په دسته کې ولادله ازور نه سمرس نو چې پیدا سره راځي وای جنگ شروع نو دا نوې نسل چې غلامی د فطرت نو لہذا یوشع علیہ الصلوۃ والسلام هغه دوه کسانو کې یو کس ځکه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دلته سارا کې وفات شو نو یوشع علیہ الصلوۃ والسلام دوی راوستل هولي لینډ ته یوشع جاشوا هغه خود د حکومت قائم نکړي شه خبر تقدیر د اغذای د حکمران په تایید د قضا او نظام د لپاره قائم کړي څه نظام د قضا نو دوی خپل مذهبي فیصله خپل قاضي ته راوړي اسرائیل خپل مذهبي فیصله خپل قاضي ته راوړي رسول دوی باندې جالوت مسلط شو سو جالوت انګره یعنی د یهودیانو او د کریسچیانو کتاب ورته ګولایت GOLAYAT ګولایت قرآن ورته جالوت هغه جالوت ته سره ډیر ظلمونه وکړ حتی چې دوی خصم وینځ کړي او نوجوانانو ولا غلامان کړ د طالوت مشرای کې طالوت ته انګریزي کې یعنی کریسچیانانو کتاب کې ارجوګانو کتاب کې دا غنوم د سال SAUL سال قرآن ورته طالوت د طالوت په لیډرشپ کې د جالوت سره یو مقابله وکړه قرآن کې دغه ذکر د سوره بقره کې وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك داوود علیہ السلام جنرالو په دغه جنگ کې هغه نیک پنیغه باندې ګولایت مړ کړ څوک مړ کړ
جالوت طالوت د مسلمانانو لیډر، جالوت د کافرو لیډر. نو جالوت یې مړ کړ او د طالوت نه بعد داؤد علیه السلام حکمران شو. طالوت د 1020 before Jesus دا تر 1004 پورې 1020 before Jesus to 1004 او داؤد علیہ السلام د 1004 نه تر 965 پورې 1004 نه تر 965 پورې او داغه نه بعد سليمان علیہ السلام 965 نه تر 926 پورې before Jesus counting otherwise کیږي 926 خود سلیمان علیہ السلام نه بعد پدې کې بیا دنیا پرستی شروع شو، دینداری ختم شو، دنیا پرستی شروع شو، ډالر پرستی شو. لہذا دا پیسې خو نفرتونه ډېر پیدا کړي. لہذا دې کې دوه مین ګروپونه جوړ شو او دا ریاست په دوه حصو تقسیم شو. ریاست په دوه حصو تقسیم شو. یو حصہ ناردن فلسطین او ایسٹرن جارڈن. د دې حکومت او د سټیټ نامه و اسرائیلیه. سنامه و اسرائیلیه او د دې کیپټل و ساموریه. ساموریه دا په دې ویسٹ بینک کې ده، اوس هم شته. او صدر فلسطین او بل علاقه د ادوم ADUM ادوم دی باندې دویم سټیټ قائم شو. دا غي نوم يهوديه، د یو سټیټ نوم اسرائیلیه، د دویم نوم يهوديه او دا غي کیپټل یروشلم کوم چې بیت المقدس ته. یو زمانه دوی باندې بیا راغله چې بخت نصر په دوی باندې مسلط شو. بخت نصر بادشاہ د عراق بادشاہ هغه بیت المقدس هم روان کړ. انګریزي کې ورته وایي نابوخت نظر، پرشین نوم خیلی بخت نصر، انگریزی کې ورته وایي نابوخت نظر. ډیره زمانه بعد الله حضرت عزیر علیہ السلام په 458 بیفور جیسس کې راولېږه. 458 458 هغه دا جلا وطن يهوديان یو ځای بل ځای نه راغونډ کړل. هغه ټول جلا وطن شو د بخت نصر د اٹیک نه بعد. disperse and spread it out. هغه دا راغونډ کړل او واپس راوستل فلسطین ته. چونکه بخت نصر چې کله دوی باندې مسلط شو ناغوه چې د يهودیت بنیاد ختمول پکار دي. لہذا د آسمانی کتاب تورات یو ورقه مغه دنیا کې پرې نه خودا ټول وسوځول. لکه اوس دنیا وایي چې دا فتنه څنګه جوړه معاذ الله، وای دا قران نه جوړه ده. ناغه بخت نصر دا فتنه څنګه جوړه ده تورات نه. نو الله چې عزیر علیہ السلام راولېګو او د یروشلم تراغه نو الله تعالی تورات د الفنا تر یا پورې، یعنی from the very beginning up to the very end, that whole book دا داغه په دماغو کې الله انسپایر کړ هسټوریکلی. لہذا هغه د خپل میموري نه ټول تورات يهودو ته واورو
او د موسی علیہ السلام د دین تجدید وکړ. څه وکړ؟ تجدید. اوس دغه یو سپر نیچرل شی ما فوق الطبيعات. څه شي؟ ما فوق الطبيعات، سپر نیچرل شی چې حضرت علیہ السلام وکړ. لہذا يهود ورته خدای زوی وي. یعنی هغه دومره امپرس شول دنه چې څه ورته دا خدای زوی دی. خو دا پته لګی دا سیف الله خان په تفسیر کې دا فائدې وي. ما فوق الطبيعات میټافیزیکل څه وایي؟ انګریزي کې ورته څه وایي؟ میټافیزیکل. وقالت اليهود يهود عزير ابن الله، عزير دا الله زوی دے. وقالت النصارى عیسایان المسيح ابن الله، چې مسیح زوی دا الله دے. ذالک قولهم، دا د دوی خبره ده. بافواههم، صرف د خلو خبره، د دې څه بنیاد نشته، نه دی یوې خبرې بنیاد شته، نه دې بنیاد شته. یضاهئون قول الذین یضاهئون مشابه خبر د کافرانو سره من قبل چې مخکې د دوی نه تلو. هغه چې څوک میټافیزیکل خلق کتلی چې حرکات نه یا میریکل کنه صادر شو، نه غي ورته یا خدای وي یا خدای وي. نو الله تعالی فرمایي چې دا د انسان د عقل کمزوري ده. دولت دا د انسان د عقل کمزوري ده چې څو قوت د عقل د اپروچ نه بالا وي او دې چانه محسوس کی، میرے چانه یو داسې قوت محسوس کی چې د عقل د اپروچ نه بالا وي. نو دې ته یا خدای جوړ کی یا ته خدای زوی جوړ کی. پته وته کې څه د دې وجه مونږ هم د اولیاء الله نه اکثر خدایان جوړ، چانه زوی غواړو، چانه واده غواړو، چې په قبرونو باندې چرګان لاله، چې په قبرونو باندې مې زراله صحیح شو، چانه بزنس کې برکت غواړو. دا انسان د عقل کمزوري ده. حاضر ایواز نه داسې چلنجي وای یضاهئون قول الذین کفروا، مشابه قول دا کسان سره کفروا چې کفر کړی د من قبل مخکې دینا. قاتلهم الله، هلاک دي کې دوی الله تعالی، لعنت دي کې دوی الله تعالی. انا یوفکون، د کوم ځای دوی پښکول شي. اتخذوا احبارهم، دوی جوړ کړی دي احبارهم خپل ربایز. احبار معنا ربایز، دا د يهوديانو وي. ورهبانو خپل مونکس، دا د کرسچیانانو وي. الله تعالی فرمایي يهوديانو د خپل ربایز نه خدایان جوړ کړی دي او کرسچیانانو د خپل مونکس نه خدایان جوړ کړی دي. اتخذوا احبارهم، ادغه آیت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او لوی عالم دی، لوی صحابي دی او لوی عالم دی. دا د يهوديانو اتنټیک اتاټي وا او مدینه او په شام په ټوله علاقه کې سو پر ایمان نور اورې دا راوي پنځ باندې سو اتنټیک اتاټي وا د تورات ډېر لوی عالم لکه امام ابو حنیفه، دا سره سره. لہذا ټول يهوديانو فائنل ډیسیژن بچا کو عبد الله ابن سلام. او چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته راغی، عبد الله ابن سلام وایي چې ما واره د نزی ملاقات ته لاړم. هیڅ ترلم کوم ځای ته؟ دا ابو ایوب کور ته رضی الله تعالی عنہ. ابو ایوب نمی اجازه ته ته استعمال مصر ملاویګم، یغه اجازه به تاسو کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغه ویجی د يهودو اتھارټي عبد الله ابن سلام سره د خپل علماء راغله دي ملاقات کول غواړي. پیغمبر اسلام راغی، نو چې راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو ډېر حکمت عملی والا سره صحیح، هر یو سړي له خپل اکرام ورکو. نو ورته مرحبا بحب اليهود، او د يهودو اتھارټي په خیر. اوس چاته چې عزت خبره وکړي خو ډېر خوشاله شي. څنګه اوس موږ سره رحمت او جو شاهزاده صاحب په خیر څنګه دې خوشاله شي او کړه غزمات ترزوی دي صحیح شو. دا ټول شاهدان دي، نو ټول شاهدان به قندارا ټول فوقا به ټول موږ ما مرځي کړه. څنګه سره مده فوقا چې ظاهر خان او ټول خلکو به موږ ما مرځي، موږ قنداریان کوي. ثاني هاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر احترام سره کینو. عبد الله ابن سلام په خپل وای ما چې پړم بینه درو کته، نو چې تورات او انجیل کې مې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومه خلیه چې الله بیان کړی دا هغه مې ذکر کړو. فعرفته، ما په هغه وخت اکنالج کړ چې هم دغه دی، ما اکنالج کړ چې هم دغه دی. خو بیا مې یو ټیسټ په وکړ، او هغه ټیسټ دا څنګه چې ما ته سوال وکړ، ما قتل نه ما تورات کې قتل دي چې پیغمبر صدقه نه خوري، پیغمبر
صدقه نه خوري البته گیفت رد کوي نه گیفت لکه څوک ته گیفت درکوي چا دې یوې پیسې دې یا $1 دې صحیح نو شکریا دا کا تعالی عزت درکوي لکه گیفت کو څوک دې ته نه ګوري چې پرایز سره دې گیفت کو دې ته ګوري چې د خپل خان مال عزت راکړي صحیح شو یو کلم دې بس راته راکړه $1 دې خود په تورې گیفت ماته راکړه جزاک الله بارک الله فیک هغه تاسو ته دغه کلمونه راکړو ختم شو ما خو به شاته گیفت کو دا کار په خندره نو گیفتونو سبلا کنه گیفتونو مو وخت ډوډۍ په ملته وکړو ما ته وایي زه به راځم نه زه پاتې چې د څنګه څنګه بل نه دا یې نه مشکل نه نه هاو اوس په گیفت کې څو دې تر ګوري چې دې قیمت سره ده بس گیفت خو دې د عزت په خاطر باندې څوک چلو کوي ا د عزت په دنیا کې څه قیمت ده نه د عزت په قیمت نشي لګولې چې دا 1 مليون دی کدی 1 بلین دی که اوس گیفت چې دا $1 د تام درک دا غي بدل راټول زمکه عثمان نشي کېږي ځکه تعالی عزت درک صحیح خو پیغمبر علیه الصلاۃ و هر پیغمبر د گیفت قبلې خو صدقه خورینه په دې اسنا کې چې څو خرمای راړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی هذه صدقه دا وی صدقه ده پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ایوب ته قسمها علی الفقراء دا غریبانو باندې تقسیم کا حضور علیہ السلام لاس ورته عمر لګو ودا غریبانو باندې تقسیم کا ویلک صاحب بعد یو بل سره راغی شودی راوړي سره شودی راوړي پیغمبر علیہ السلام ته هذه هدیه دا جی گفت پیغمبر علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم عبد الله بن سلام وای بس اکنالج کړه خو ما مخکې نو دا مزید کنفرمیشن به ما یی کلمه راته وایا سره ته وایا کلمه راته وایا ای زمانہ بعد د يهودي لوی ګروپ راغی د امام پیغمبر اسلام ته چې يهوديان ته پیژني صحیح پیژني د صرف زده غستی نه بدی مانی د ماته دا څنګه به مورته یې زه خاطه کمره کې جنم چې دوی راشي زما متعلق تاسو کوي نه چې دا څنګه کړی نه چې دوی را پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیر مقدم ورته کو په خیر ستړي مشه کې نه څنګه حال دی طبيعت خره کور خیر دی ټیک ټاک فلان فلان به بیا تاسو کوی د عبد الله بن سلام تاسو کې څنګه سره دی ایو تعالی کریم ابن الکریم اوف اخو ډېر لوی سره دی ډېر لوی خاندان سره تعلق دی ډېر لوی علمي خاندان دی ډېر لوی علمي خاندان دی خو زمونږ سیدان دي او زمونږ سرداران دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ک هغه د ماده نبوت اعتراف کینو بیا ایو امکان نشي کېده صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه اوس لک سات باندې راغله او ما سره ناس توکړه او بیا زما دعوت قبول کړ دا ټول يهودانو په یو आवाज وی ډېر خبيث سره دی ډېر خبيث خاندان سره دا تعلق دی نه عبد الله بن سلام را پاسه ده پیغمبر اسلام ته ماجی ته ویل چې خبره ده زد ده خبره ده د زد ده نه نه هو پیغمبر اسلام دا آیت د دومره لوی اطالتي وړاندې او ځل اولست اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې يهوديانو خپل ربایز او عیسایانو خپل ماوس دین رب ارباب جمع د رب ده خدایانو چې جوړ کړی د الله مقابله کوي عبد الله بن سلام ورته یره چې دا خبره زه پوه نشم يهوديان خپل ربایز نه خدای جوړ کړل او عیسایانو د خپل ماوس نه خدای جوړ کړل زمون په يهودیت کې خو ربای ته خدای نه وایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته خبره دا ویل نه ده خبره د عمل ده خبره د عقیده ده ویجی بیا پوه نشم وی آیا د خدای حرام به د ربای دوی له حلال ولنا او د خدای حلال به د ربای په دوی باندې حرام ولنا اخوی جی او دا کار خو مونږ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته خدای تصور ده حرام او حلال ول څوک کول شي واځي الله به شي دا شی حلال دی شی حرام دی د خدای حرام حلال ول او د خدای حلال حرام ول دا خدای پارټي چیلنج کول خپل ځان خدای جوړ دی بای خبره مو زین کړه نه باندې پوښي تم پوښین سره مدن او یا ته تام ځین کړه چې څنګه اتخذوا احبارا دای جوړ کړو احبارا خپل ربایز ورهبانو او خپل مان سربابا خدایان من دون الله بغیر د الله نه والمسيح او عیسی ابن مریم زوی د مریم د رب اولاد جوړ کړو بلکې ستل دسه جیسس لارد
وما امروا الا کہ دیتا حکم نو شوی الا مگر دے خبره لیعبدوا الها واحدا چې دوی په بندگی کوي دیو خدای لا اله نشته معبود الا هو مگر دغه الله دی سبحانه پاکی دے الله لا غما یشرکون دا شین چې دوی شریکان جوړي یریدون دوی دا غواړي ان یطفئوا نور الله چې دای ملکی لایټ اور د الله به افایم په خلوق پلو پخلوخ پلو نو دې وګوره یو خدای شمع څه شي شمع نو شمع چې موږ ورسو کو تاسو پکې ورکو خو دا بلب والا لایټ دی نو کدی ته موږ پکې نه کړو پکې ورته ورکو تمړي کې راځه ځکه پروټیکټډ دی الله تعالی فرمای دوی دا سره کې پروټیکټډ لایټ د الله د دین دا په خپل خلوق کو باندې ورکړي نو دا اصل حاصل سعیدا څنګه دا فروټلس جاب دی یریدونا دایغواړي ان یطفئوا چې مړکی نور الله رڼا د الله د دین د الله بیا فایم پخلوق پلو ویاب الله الله تعالی انکار کوي د هر شی نه مگر د دین نه ایتم نورا چې تکمیل او اتمام کې درنا خپل ولو کری الکافرون اگر کبد غنی دی خبره لکافران الله تعالی فرمای دوی بلګی ته کو دو بکی چې خدای د دین رڼا د خپل خلوق کو سره مړکی او الله تعالی فرمای ذکر د عملو تور کو هو الذی اللہ آغازات دے ارسل رسولو چلے گرے دے پیغمبر خپل بالہدا ہدایت سرا و دین الحق ثابت اور رشتونی دین سرا لیظہرہو دید پارا چی غالب راولی دا دین غلط دین کلے پٹول نظام باندے دا جوان پا ہر شعبہ باندے نو دین سرا پار را غلے چی دا جوان پا ہر شعبہ باندے حکمرانی درال تولیق او دا آیت درے زائر قرآن کی یو دا آیت نمبر 3 دیش دا سورہ توبہ دا آیت نمبر 3 دا کم سورت دا سورہ توبہ او بیان بعینی ہی دا کریں گے آیت تے آیت نمبر 28 دا سورہ فتح او بعینی ہی دا کریں گے آیت تے آیت نمبر 9 د سورہ صف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ د دې مضمون د آیات ته په درې واړو سورتونو کې عمود القرآن وایي څه ورته عمود القرآن عمود دا هغه شاتیر دی چې په دې باندې ټول بلډینګ ولاړي څه ولاړي چې ټول بلډینګ په کوم شاتیر باندې ولاړي یا کوم پلر باندې ولاړي موږ شاتیر وایي ورته تاسو وایي د لرګو کوټه چې جوړ کړی تاسو لرګو کوټه جوړې ده نه صحیح نو یو پدا منس کې یو غټ مضبوط لرګي داس دیوال په دیوالي خو دی بیا باندې واړه لګي ګاډران یا موجوده معنی کوته ګاډران موږ شاتیر وایي شوی شاتیر او دا شاتیر دی اوس په دې باندې ټول بلډینګ ولاړ دی صحیح خدای مکه که یو فقره خراب شي یو شی خراب شي د ثقل مات یعنی دا یو شی چې خراب شي پیوم کار نه کوي صحیح او د سمات نټینګي متیاز نټینګي هیڅ شي نټینګي ځکه چې دل او دماغ پسې اهم شي یعنی د باډي لپاره خو ټول نه اهم شي دا دی باډي لپاره ټول نه اهم شي خو د کنټرول لپاره د زړه او دماغ نه بعد اهم شي څه شي شاتیر دی ځکه دا یو وجه دا ده چې دا دماغ کله په خوب ودشي فرش ودشي نو دماغ فنکشن شي سسپند شي او خود شي او بس چټي لا کو لګي کمپیوټر اس کېلا صحیح خو بیا هم څه فنکشن داسې دي چې هغه ته په خوب کې هم ضرورت ده لکه مچ در باندې کینی نو څه بچي لاس بوای داسې صحیح او پټړه باندې باولې اوله حالانکه ته ودی اوسې په سړی پټړه وړي دې معنا نه چې دا سړی ویخه نه حالانکه ودره په دو باندې اوړي راوړي صحیح ځان باندې صادرم سمای ځان باندې کمبلم سمای د خدای د وجاله کې ودره مستقل هغه خبره نه اوري خود دغه فنکشن چې د باندې کوي دماغ نه کوي دا سپینل کارت کوي صحیح دا ډول ته ولګي بیا د نه شي دا زوالو جی اهمه مسله ده چې دماغ فنکشن کله سسپند شي نو بیا عارضی فنکشن عارضی ټو ا سپیسیفیک لیمټ اسو شروع کی شاتیر شروع کی صحیح شو کرزای صاحب چې د افغانستان نه بهر لاړ شي نو بیا اکټینګ پریزیډنټ ته سوکی کنه هر څوک چې
بعضې ملکونو کې نه اخر د واسطه په بعضې ملکونو کې وایس پریزیډنټ وي، بعضې ملکونو کې پرایم منسټر وي، په بعضې ملکونو کې د اسمبلی سپیکر وي، بعضې ملکونو کې د سینټ چیرمن وي. دا ډیپینډ کوي په آئین باندې. صحیح. خو د هغه پاور چې وي هغه لیمیټډ وي. دا هغه ټول هغه پاور نشي پلی کولی کوم چې اکچوال پریزیډنټ پلی کولی شي. نه، هغه صرف ضروري کارونه. څه شي؟ ضروري کارونه کیر ټیکر باندې. څه شي؟ کیر ټیکر باندې پریزیډنټ وي. نو دا سپایو کار چې دی دا کیر ټیکر فنکشن کوي. بیا دا مسله تا چې مخکې یاد کړو. وګوره موږ چې ساينس بم وای، علم الحيوانات بم وای، علم النباتات بم وای. نو سره یو چې باندې راتلی په ګاډي کې په لمن دې کوله د آسمان راوړي. دا څه سوپرمن سوپرمن لا نور کې بس آسمان راوړي دي. اوله دا دغه ما اوله دا شي څه کنټرول نزیت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمود القرآن ہوئے. عمود القرآن معنی دادا دلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی، دلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی لیظہرہو علی الدین کلے، چی دا دین با پٹول نظام بانے غالب راولی. دا دین با پٹول نظام بانے سکے دے با اوورٹیک کئی ټول نظام. دا دین خدای سره پار را لے گلے دے چې دې به اوورټیک کوي ټول نظام. نو پته ولګی دا چې د انسانانو یا د دې دین د منونکو دا ته لیکو چې د دین د منونکو د ژوند هر شعبه دا به سبجیکټ وي دین ته. د دوی خاندانی نظام د څه مطابق وي؟ فلسفه لخانه د دین مطابق وي. د دوی معاشي نظام د څه مطابق وي؟ د دوی معاشرتی نظام د دین مطابق. د دوی سیاسی نظام د دین مطابق. د دې بین الاقوامی نظام د دین مطابق. دې لپاره راغلی. یعنی دا دین صرف دې لپاره نه چې دې بس منځونه کې ختمه وکړي. صحیح. منځونه خو تاسو شخصي فریضه ده. ولا خیسه د ټول کې شای کول بجار ته دې ضرورت. ها؟ بجار کې څه ضرورت؟ هاوګه. دې کوم کوم اصلا څوک د کار پاتې درېګن شي د څه وخت کې واسه یو کار وکړ. هغه دا څه سوري هو الذي ارسل رسوله. الله تعالی غزاد دے ارسل رسوله چې لګره دے پیغمبر خپل بالهدى هدایت سره و دین الحق ارشتونی دین سره و دین الحق رشتونی دین سره. د حق معنی دغه تولی کوي صادق رشتونی. او نمبر 2 ثابت. دا اسټابلیش سیستم دی. دا څه دی؟ دا دین والا سیستم دا اسټابلیش نو ټمپورری سیستمونه دي. هغه ډیپند کوي په احوالو باندې. د دې وجه روزانه پکې امندمنت کیږي نه کیږي. روزانه دنیا په قانونو کې څه روانه ترمیمونه پکاري. ځکه پرون دغه تقاضا تقاضا بدل شوی دی. صحیح. نو دا انسان جوړ نظام خو دا خو زمونږ شیخ صاحب وایي دا وړو پیشو ده. وړو پیشو نه ودا د وړو پیشو ده. نو د وړو پیشو د پوزه کله سره داسې کوي. صحیح کا سبا بل شان بدلنه خو بس لګو لاس وتلون کا اته باندې لاس خپل دا ولا حرف نه داسې کا. صحیح. ځکه چې انسان د جامع او شامل علم نه لري چې what will happen to him or them tomorrow. لہذا ته پته نشته چې سیستم پکار دی. لہذا د انسان لپاره بهترین نظام هغه ذات ورکول شي چې هغه کې څلور صفات وي بنیادی. بس فلاخانه بنیادی خبرې دي. سره عقیده جوړیږي. هغه ذات د انسانانو د بهترین نظام ورکول شي هغه بنیادی طور څلور صفاتونه. نمبر 1 کمپریهنسیو نالج، جامع علم په ماضی په حال او په مستقبل. نو دا علم یوازې چا دی؟ الله دی. جامع علم. نمبر 2 شامل رحمت، چې غزاد د داسې رحمت حامل وي چې دوست او دشمن ټول ته رحمت پرووایډ کوي. ورکوي کنه ورکوي. اے کریمه کې از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری. ټول خوري کنه خوري. دا خدای رحمت شامل. نمبر 3 قدرت کامل، چې قوت لري. څوک نه چرته پټې دی نشي. کاغه غواړي چې پلانې رانیسم او سزا ورکوم نه چرته کوره پورې تم نشي. صحیح شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی نو علیہ السلام ته ډېر وساوي لا جبل یعصمنی من الماء. وستا خدای کې خزوري زره غر سر تخیجم دا سیلاب ولا وبدي ما پسې التر خدای چې سیلاب ورسي. یا سبحان الله. یو ځای کې په تایلند کې 300 فوټه د او بردانګي دي.
او 850 مایل پر اور باندې تللی. یو چرته د هوټل په یو بالا چت باندې یو سړی ولاړ هغه نه کچره هودا اچھا دې په لاس ورغله. یا سبحان الله، یو قیامت ده، یو قیامت ده. هغه دی انګری ویوز اف انډین اوشن. دا لولي بلډینګونه داسې لکه د خصو نزدلې. ته خدای په نه یې راپکار ده. ها او دا الله شان ته ګوره اکثر علاقو کې دا شوي دي چې کله نه پاتې شي صرف جمعات پاتې شي. صحیح آی باندې د ټي وی ګان ولا تفسیر کې انډونیشیا کې دوه ځای خو چې د کلی کې دیوالم نه پاتې شي، بس دوه جمعتونه دي هغه نه پاتې شي. یا الله استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. په دغه جزیرو کې ډېر لوی فحاشي کیږي. نه هغه دا خلک نه، هغه د یورپیان دي. دنیا جهان غند خزي یو غند سړیل ته جمع کیږي، غند بلای دا خلک راګم کی و دا الله تعالی خدمت ورې اجازه ورکړي د ورسره نو بس ورته کوي ولغر تعالی خدمت ورې اجازه ورکړي لاندې تشمن الله تعالی نو علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې دا غرته قتل در پلار حکومت خو نه دی، دا غرته خطو قوت هم زور کوم یو سړی به الله غرته دي چې زور ته قوت ورکوم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اورته مخکې غرته قتل ته کوي، غرته هغه پرې خو د الله بخیږي چې هغه نه پریدي. الله فرمایي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بس دا خبره کولو ما یو څه پیته وي د رالاندې. صحیح او چې څنګه رالاندې کړ چې کړو یا ابتا ایاسمني او بابا خدای لپاره بچ مې کا. صحیح اوس نو علیہ الصلوۃ والسلام هم پلار خو ځنرم. قال ان ابني من اهلي. وی او الله ازما زوی د تا خو ماته چې ستا فیملی بچوم، ته ماته ویلو ستا فیملی بچوم، دا خو زما فیملی ممبر دی. الله ورته انه ليس من اهله، دا ستا فیملی ممبر نه دی. نو علیہ السلام د کنفیوز شو چې نبی د دې نه مسله به انه ليس من اهلك. الله تعالی ورته فورن چې یرته کنفیوز نه شي الله فانه عمل غیر ذکر دار صاحب شنه ده جین ستادي فکرداري ستانه ده. صحیح پتہ لګی درته چې پلارو نه کړی کوي. صحیح انتظار کوه. نو دریم شی سو قدرت کامل او سلورم شی چې ډېر جانبدارای مظاهره نه کوي په انصاف کې. د چا سره پارټي کیږي نه، څنګه چې کله پارټي شي بیا خو به پارټي ناروا او تم روا وای کنه کنه بوای. نو دا صفاتونه انسان کې دا صفات پیدا کېدې نشي. انسان نه بدل تقدا نه کوي جانبداري ورنه کوم. زه پښتون صحیح چې پښتون به پښتنو خبر وکوم کنه وکوم څه په لخانه بلکې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څخه دعوت ورکړ نو د خپل قوم چې بنو هاشم څوک بنو هاشم نو دې اکثریت مسلمانان نو خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره ولاړ خو خاندانی مسله و د قوم مسله و. پیغمبر علیه السلام سره ولاړ ابو طالب ورته ولاړ حالانکه هغه مسلمان نو. ابن عباس حضرت عباس رضی الله تعالی پیغمبر علیه السلام تر مسلمان نه دي او چې پیغمبر علیه السلام کوم خوروان دي بس ور سره د حج په موقع پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مینا ته عرفات ته مزدلفه ته دعوت ته پاره خلکو ربه لکه ټول دنیا نه خلک راځي ټول مشرکان خو پیغمبر علیه السلام د ابراهیمی دین خطابیو دعوی لرله حج براتل پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د بین الاقوامی اجتماع به ډیره خمو کړنه د خپل دعوت کنه خول ده پاره نو چې تبال ده نو د خپل تر بور سره سو حضرت عباس حالانکه مسلمان نو. صحیح اوس دا ابو لهب زمون شیخ بوي دا ابو لهب باندې خدای ډیر غوسه شو. ابو لهب باندې چې خدای ډیر غوسه شو او واحد کافر د امت رسول پاک چې خدای په نوم یاد کړی چې تبت یدا ابو لهب وتب. دا ابو لهب د خدای لاسونه تبا کی او د خدای تبا کی. صحیح نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی زکه چې د خپل قومي ټریډیشن خلاف کړو خبيث سره خپل قوم ورګټه نه کول. صحیح شو وما تاسو ته ویل چې سپیکي او صفات ویني ورته دا ټول نه یادې دا ګورن ته یاد دي تو ګور صاحب یاد دي نه هو دا څه بنوای کنه تاسو کنه پرې کومه څه طریقې لري نظر ته وایم. ها
حسن بصری سے وہی چې ما ته حضرت علی وی رضی الله تعالی عنہ چې په سپی کې اوسو صفاتونه د کدا مسلمان کې پیدا شي دی ولی الله شي سپی د صفاتونه کوم مسلمان کې پیدا شي دا ولی الله شي نمبر 1 دیکھو لګی نو کوګی نو مالک ته پروتي سره صالحین او آداب دي سره صالحین طریقه ده کوګی نو څه کوي مالک ته پروتي نمبر 2 ذاتی مکان نه لري دا د متوکلینو طریقه ده توکل لري خدای باندې نمبر 3 د شپې ویخي دا د محبینو طریقه ده نمبر 4 چې مرشي نو میراث ځان پس نه پریدي صحیح نه چې میراث تقسیم شي دا د زاهدانو طریقه ده څه طریقه د زاهدانو نمبر 5 خپل مالک سره زیاته نه کوي دا د مریدانو طریقه ده نمبر 6 بس دومره ځای باندې قانع ده چې سوره کې دې کې نسته شي دا نوې د ټول ځمکه ده دا د متواضعینو طریقه ده کله د ځای چاوان وسته نو دې بل ځای کې کیږي دا رضا بالقضاء ده د خدای فیصله باندې رضا کېدل مالک یې وای نو لړشي او چې څنګه ورته आवाज وکړي نو بیا راځي دا د خاشعینو طریقه ده زړه کې خشوع ده تاسو نمبر اتم نمبر 9 جناتی نګور خپل مالک طرف ته دا سالکانو طریقه ده سالکا چاته چې خدای طرف ته تک شروع کړي توجه خدای طرف ته چې کله یو ځای پریږي ابل ځای ته ځي نو ردی پر خودي ځای متعلق هیڅ فکر نه کوي چې هغه سره بسوکسو کی دا د مجردینو طریقه ده یعنی خیالات پراګند نه دي مجرد هغه مجرد نه چې موږ وګورو واده هغه مجرد چې خیالات نه پراګند کوي بس چې پریږي نه پریږي حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا لس صفات دي کدا مسلمان کی پیدائش نه بس شي دی ولی الله شي هغه وي اوس پس پی کې دا لس صفاتونه شته خو سره دی بیا تم خلک نفرت کوي ایوان هغه خلک چې خولای یو ما وای سنه بیچ امریکایان له پس خولای کړي خولای او کله په دې ټي وی باندې سره ګوري داخل لګي خولای ولا خولای بلکې دا څنګه استغفر الله خیر شي بنده صحیح خو چون کې اوس بنیادی فطرت خو د سپینه د نفرت ته صحیح نو امدغه خدای چې تاسو غوسه شنو ته سنه بیچ نو پته ولګي چې بنیادی فطرت د سره د نفرت ته نو دا انسان ته نفرت ولې کوي نظر ته دې څه وایي ځکه چې سپې د سپې په خپل دشمن دی د خپل عزیز دشمن دی ها سپې د سپې دشمن دی ما تاسو ته لطیفه ویلم او تاسو شک کړئ یو سپې د کابل نه واو رکنه ته دی او مخکې کې کنه سیف الاخانه عجزت درکې زیات عجزت پسندي باندې کې نو یو سپې د کابل نه روان شو سحر نو ما شام را ورسېد پېښور ته نو چاره ته پوسه کوي ته کوم ځای راځي ناشنا ونه کاری د کابل نه وکړه روان شي ته وړي ورل شي وینه سحر روان شو یو سره ورسېد دا څنګه پیدا د خپل عزیزانو د برکته وې څنګه د عزیزانو د برکته وې د کابل سپوچ را په مخ کړم صحیح نو خپره لګیدو دنه پرې خو دې حواله کړم د سرودی او د مایپر بس پوته والا کړم او هغه چې را په مخ جلال آباد ته راوستم او جلال آباد والا چې را په مخ تورخم والا ته والا کړم او تورخم والا لنډی کوتل ته لنډی کوتل والا ته خو پر ورسوله صحیح نو سپې د سپې دشمن نظر تدې الله تعالی فرمایي چې دغه سپېچ دا دومره اعلی لس صفات دي پکې د دې یو خرابای د وجه هغه ټول صفاتونه ختم شو دي یو خرابای ته خلک ګوري وي فما تظنک بالاناسین د انسانانو متعلق د خیال چې خپل ځان دشمنان دي یو خبره ده کړه نو خیر صاحب منسپل چې دوی چې وایي ملائکه نه راځي خو خبره شي دا اشاره کوم دا درو دی ولس نو واپس خپل سبب ته هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد دے چلے گلے دے پیغمبر پر بالهدى ہدایت سرا و دین الحق ارشتنی و ثابت دین سرا
ليظهره على الدين، او چې الله تعالی دې ته ثابت دین وي، نو ټول دنیا مخالف شي، نه دا بیا هم باقی پاتې. ځکه دې ته الله تعالی اسټابلیش دین وي، نو چې خدای یو شی ته اسټابلیش ویلې دي هغه ته څوک، یا سبحان الله، سوال د سو کالو شلو خلک د دین خلاف لګیاړي، او چا ورته تکلیف ونه رس. دا انګریزان چې انډیا باندې مسلط یو وار دوی یو منصوبه جوړ کړه چې د پرنټینګ پرسونو باندې پابندي ولګوي چې دا قران نه چاپ کړي. صحیح، او چې په دا کوم ځایو کې دا قرانونه پراته دي، نو د شپې خپل کارندگان ورپسې اخته کوي، د مسجدونو دا قرانونه جمع کوي په اوشن کې ورځي. صحیح، نو چې یو اورېړه تاسو راړه وایو، یو اورېړه روانه او په اسپ باندې، نو په کې کې کتابونه نو یو انګريز ناستو، یو مسلمان ناستو، نو مسلمان ته احساس دي دا قرانونه دي، نه رېړې واره ودرو ودا سدي ودا څه کتابونه راته فلاني افسر والا کړی دا اوشن کې ورته ما څه کلاو کې ودا قرانونه دي، ویا ځکه نیم خبر خو دا راته والا کړی دا اوشن کې ورته. نو انګريز ته تاسو دا کار ولې کوئ؟ هغه ورته زمونږ د حکومت دا خیال دی چې دا د مسلمانانو جذبه جهاد د قران د وجه ده، چې دا غلامي نه برداشت کوي، د سره وجه نه برداشت کوي د دې قران د وجه. نو دا شی ولا دا بنیاد ولا ختمول پکار دي چې د ځان ایڈجسټ کړو زمونږ حکومت ته سر ټیټ کی. صحیح، نو ورته تاسو خیال چې دا قران په اوشن کې ورغړ شي، نو قران به ختم شي من نور څه ویخه. نو اتفاقا مخامخ مسجد او مسجد کې معصومان لګیاو سبق وی. صحیح، نو سره لاړو او یو د اتو کالو معصوم هغه راوسته راشه وسه انګريز ته ودرو، وی بچی تاسو وای وی زه دور کوم، څه کوم؟ وی دور د سکے، وی د قران دور کوم، وی څنګه کې وی قران مې یاد کړی ټول ناغه په خوم. صحیح، ناغه ورته وی وی دې ماشوم سره بسکه دی به ملاله. صحیح، دا قران سره په کتاب کې خونه ده. صحیح، نو دی وجه الله تعالی ورته دین ثابت وي، او دین ثابت ورته په دې بنیاد وي کده انصاف او د عدل په نظر ورته وګوري، نو سوای د دې دین نه بل شی انسانانو له عدل ورکول نشي. یو يهودي مستشرق دی هغه نامه ده جارج برنارد شا، مشهور سړی، ډېر لوی سکار فلسفر ډېر غټ جارج برنارد شا، شکل ډېر بدرنګ سړی و، دوره بد شکل سړی و، حالانکه و جینیس نابغه څه شی و سبلا خان نابغه و جینیس، خو شکل لاسه بدرنګ و چې ورته واده نه کو. صحیح، نو د یورپ یو شزا، د یورپ یو شزا ډیره شایسته د اتلسو یا شلو کالو، هغه د لیکلو نه ډیره متاثره و، خدا ورته پته چې دا ډیر بدرنګ سړی دی، دی وجه تر اوسه واده نه وکړي. هغه ورته نو ولړه ملاقات خواهش وکړو، نو سکري ورته وی جارج برنارد شا ته چې یو شزا ستا ملاقات راغله، زما ملاقات له شزا راغله، ما سره سړي ملاقات نه کوي، شزا څه کوي؟ وی راغله وی ډیره شایسته، وی راوله کینول چې کینول نو دراتلو غاز غایره تاسو وی څنګه راغله؟ وی زه تاسو سره واده کول غواړم. ورته ما سره واده کول غواړم؟ وی او وی مقصد ده څه؟ وی مقصد مې دا دی چې تاسو سره واده وکم چې یو داسې زوی مو پیدا شي چې په شکل ماته تلی او په مغز ته تلی، چې په شکل ماته تلی یعنی دوره شکولې لکه چې او مغز دومره جینیس وي لکه ستاتي دي. نو برنامج هغه ډېر تیز سره هغه ورته کدا ادر وی اراون شو. صحیح، هم دوره تیز سره چې هغه ایجوکیټډ نه، هغه ایجوکیټډ خدا هغه داسې بلش لا وی کدا ادر وی اراون شو. بس اجینه پاتې نه مقصد دا چې په شکل کې ماته له کوم مغزو کې تا تر چې ستا دوره مغز کار نه کوي تر هغه نه سره وانه کې. هغه برنارد شا هغه لیکلي په خپل کتاب کې چې ټوله دنیا یو سټیټ شي، ټوله دنیا یو سټیټ شي، د مذاهبو اختلاف پکې هم دی، د رنگو اختلاف پکې هم دی، د ثقافتو اختلاف پکې هم دی، انسانانو مختلف ثقافتونه لري، مختلف مذهبونه لري، خو دوی دا غواړي چې دا سټیټ دی امن او عدل سره وشي. څه سره؟ عدل او امن دی پکې. لہذا ردی لپاره یو داسې نظام پکار دی چې دا ټول مذهبونه هم ایڈجسټ کړي،
نمبر اول دا ټول ثقافتونه هم ایڈجسٹ کی. نمبر دویم ټول خلکو ته حقوق هم ورکی. نمبر دریم عدل او امن هم قائم شي. نمبر څلورم نو برنامه په خپل اعتراف کوي د محمد د نظام نه علاوه بل نظام نشي کېدی صلی الله علیه وسلم. او ځکه دا بین الاقوامي دی، دا ګلوبل دی. هو الذي ارسل رسوله، الله غزاد دے چلے گلے پیغمبر خپل بالهدى ہدایت سرا و دین الحق ارستنی و ثابت دین سرا لیظهره چ غالب را ولدا غلط دین کله پټول نظام باندې ولو کرے المشرکون اگر کبد غنی دا خبر مشرکان یا ایها الذين امنوا او ایمان والو ان كثيرا من الاحبار تاکي سر ډیر دربایزنا او رهبان او دماسنا لا یاکلون اموال الناس بخری مالونه د خلکو بالباطل پناجائز طریقہ. نو ربایز او مونس د الله حرام به حلال اول او د خدای حلال به حرام اول سره پاره پیسې به غستې غیبانه، پیسې به غستې غیبانه. اوس اډمیشن څه شي دی؟ چرته جلسه اډمیشن کوي څه شي دی؟ پیسې ورکا ګناونه دي. لا یاکلون اموال الناس بالباطل بخری مالونه د خلکو په باطله طریقہ. ويصدون عن سبيل الله امن کوي خلق د لارې د الله نه پراپر د دین تصور ولا نه ورته. وګوره دلته دغه الحمدلله چې زموږ خدای مسجد سره چې دین سره سره د پیدا کړل دلته کني دلته داسې مسلمانان شته دا ډیر کافی دي چې هغه دې ماحول کې پاتې دي. نو دې ماحول کې پاتې ذهن بالکل د خلکو نه جوړ دي، یعنی د خلکو نه جوړ. ځکه ما سره معاملې ډیره کیږي، ټلیفون راشي د خزي د سړي ما نه تاسو کوي وای چې امام صاحب ګناه را نشوي. زه ورته زبم دعا کوم الله تعالی ته معافي وکي، ته هم د زړه د اخلاص توبه وباس، الله تعالی معاف کوونکی. وای زه چې تاسو ته تفصیل هم زور ته ما تفصیل مو بس الله ته ګناه معلوم دی. صحیح. اوس زه سٹاپ کوم ځکه ز فورن باټم لاین پک کوم چې دا اوس مخکې سوال غواړي. نو بیا وای نجزرات لن غواړم ملته تاسو سره مله اذر غواړم زوم موست اند موست ویلکم. خو که صرف دغه خبره دی په دراتو ضرورت نشته. وای نه چې زرات له غواړم تا وړاندې اډمیشن کول غواړم تا وړاندې اډمیشن. نو ما ورته مزوم سو ګورم چې زه ورته اډمیشن وکم زما خطاګان را معاف. صحیح. نو بیا هغه لا یا هغه لا ذهن جوړم چې ورته ګورم. په اسلام کې आवाज نه په کریسچیانټي کې هم بیسیک کریسچیانټي عیسی علیه السلام ورکړی و اې کې دا اډمیشن تصور خدا هیڅ خپل نائب کړی نه دی چې زما په نیابت باندې خلکو د ګناهونو معاف کړه. څوک چاته ګناه نشي معاف کولای، دا صرف الله معاف کولای شي. ها البته دا کستا چې باندې دا عقیده چې دا سړی نیک سره د خدای دعا قبلای هغه ته وایي چې ماته دعا وکړه الله تعالی زما ګناه معاف کړي او زما توبه قبول کړي. نور ته اخلاص سره نو ویجز چاته وانه ضرورت هم هیڅ چاته موایا سو خبره مو په دې ګناه باندې ځان باندې پرده واچوا بس پکې اره کار مر کې خدای ته وژاړه او توبه وباس الله تعالی به معاف کړي. نظام او د دې ملګری یا د دې زنانه چرته مسلمانانو ماحول کې پاتې نه ده. صحیح. خو چې بنیادی ایمان خو پکښتا او متاثر دوی د کرتوتونو لہذا اوس دې مکس شروع کړل. صحیح کړل. یعنی ایمان خو پښکې دی باندې چې دا ګناه لري دا زیاته ده، دا ګناه لري دا ظلم کړل. صحیح. خو چې دوی کلچر کې پاتې شوی ده نو اډمیشن یې نه اغستل. قیصر دا کوم چې موږ دا نه کسی کول ځان نشي دی نه بیان کول مونږ ته کوي خو وای ما معاف کا مولا ته وای ما معاف کا نظر ته زه په خپل څو ګورم چې معاف کی خو سوای د خدای نه بل څه په نظر مې راځي چې معاف نکي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار تاکي سر ډیر دربایزنا ور رهبان یا دراهبانونا لا یاکلون اموال الناس یقینا دوی خرمانو خلق بالباطل فناجائز طریقہ و یصدون من کای خلق دلار د الله نا والذین کسان یکنزون الذهب. صلی الله تعالی فرمایي دا پیسې چې اخلي نو سبا کوي سره اوس پین وجه کوي سبا کوي. والذین او دا حکم عام دی، دا صرف ربایز او احبار لپاره نه دی، عام خلکو لپاره چې سره اوس پین جمع کوي د خدای لپاره کې خرج کوي نه. والذین یکنزون الذهب آکسان چې جمع کوي سره والفضه او سپین ولا ينفقون فی سبیل الله ان خرج کوي دا پلار د الله کې فبشرهم دیل بشارت ورکړه خبر ورکړه بعذاب الیم په دردناک عذاب باندې. اوس دا دردناک عذاب بکله
یوم آغا ورزبانی احما غلیا چه گرمول بشی دا سراو سپین فی نار جہنم پور دا جہنم کی فتقوا دا غلی بشی دیبان لے جباہو ہم دا جبہ دا دا غلی بشی دیبان لے جباہو مخون دوی و جنوبهم علقون دوی و ظهورهم شاگان دوی یعنی from all around they would be branded by that heated up gold and silver. Allah دی معافی ہوتی دا ما کنستم لی انفسکم دا آغا مال چتاسو جمع کرے زانون اقبل پارا فذوقو ما کنتم تکنزون اسکی آغا چوئی تاسو جمع کولمو او حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ آغا خلق چسرا و سپین جمع کئی او دا اللہ پر لارا کے نہ خرچ کئی حتیٰ چہ زکاة ادائی نہ کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مسل لہو فی قبرہی دا مال بدتا مشکل کریشی پا قبر کی پشاند یو پوائز نس خامار سنگا یو پوائز نس خامار فیطوق فی عنقہی اگر خامار با دا سٹ نچا پی رہی خامار با دا سٹ نچا پی رہی او اگر با گویا چک لگئی دا پا تندی باندے او دے با دردی گیا غیر سرا او اگر بورتا چی انا کنزو کا انا مالو کا زستا خزانیم زستا مالیم چی تا دا خدای فریضوں پکی نادا کولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللهم ربنا الحمد بالقرآن زمین لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وسبت رواتنا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ